گجو خان. اے خان گجو د قرا زویا، تا افغانان به تر قیامت یادوینه. د صوابه په علاقه د زوړ شیرشاه سوري سړک په غاړه گجوانو ډیری د شاه منصور میره کې په دې زوړ پریوتي او نړېدلي قبر کې چې درب او واښه پرې ولاړ دي د پښتونخوا یو عظیم بادشاه گجو خان په دایمي او ابدي خوب وده دی. دا هغه نامتو تورزن غیرتی او ننګیالي پښتون سردار دی د چا په تش نوم اغستو چې به د دلی په دربار کې زلزله راتله. د چا په احترام کې بچې د شیرشاه غوندې زمري لاس په نامه ولاړو. د چا د تورې د پړق نه بچې د مغولو ترک او ګګړو لښکرې په شا تښتېدې. او د چا د قهرجن درون پښتون آواز نه بچي مغول همایون تر کابله تیښته کوله. خان گجو د تورې او قلم خاون چې د پښتونخوا په نوم یې د پښتون قام د پاره جنت جوړ کړو، چې پښتون 1500 کاله پس هم په دغه جنت کې د پښتونخوا په دنګو دنګو غرونو، رڼو سیندونو او شنو ورشوګانو او باغونو کې ډېر په ویاړ او افتخار ژوند کوي. چې گجو خان د قام بادشاو پښتنو په حجرو بل و مشالونه. دا عظیم سرلښکر او ستر حکمران گجو خان د کابل په پښتنه خاوره د هندوستان شهنشاه سکندر لودي د مشیر ملک بهزاد سدوزی د زوی ملک قرا خان کرا په کال 1490 پیدا شو. هم په دغه کال مغل الخ بیگ په کابل کې د یوسفزو د سردارانو ډیر په بې دردۍ تاریخي قتلیام او گجو خان د مور په غیږ کې د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو د قبیلې سره د کابل نه دوابې ته منتقل شو. چاته دا معلومه وه چې د غیږې دا ماشوم به خپل قام له د پښتونخوا په نوم یو آزاد او د خپل اختیار هیواد ګټي. ای خان گجو د قرا زویا، تا د مغول د غرور مات کړ سنګرونه. توریالی گجو خان په ډېر کم عمر کې د سوات په تاریخي جنگ کې چې په کال 1515 شوی و ډېره مړانه ښکاره کړه. او په خپل ماشوم بدن یې د تورو ګزارونه وخوړل. دې زخمونو د تورې د هنر او گجو خان ترمنځ عشق را پیدا کو. دغه وجه وه چې په کال 1520 د کاټلنګ په تاریخي جنگ کې د سرلښکر په حیث په میدان بریالی شو. دا هغه جنگ و چې په نتیجه کې پښتونخوا په وجود کې راغی.
1513 عیسوي د ملک احمد خان د وفات نه پس ګجو خان د پښتونخوا حکمران جوړ کړی شو. د خپل ځانګړي قائدانه صلاحیتونو په زور دوی د پښتونخوا حدونه تر جهلم او ننګرهار پورې ورسول. پښتونخوا ټولو افغانانو قبیلو خان ګجو خپل سالار او مشر ومنلو. د ګجو خان په مشرۍ کې د پښتون قبایلو او غیر پښتون قبایلو مشترکه لښکر په 2 لاکه افراد مشتمل و. د 1540 پورې د پنجاب یو پراخه علاقه د پینډیګټ پورې په پښتونخوا کې شامل شوه. په 1550 کې تاسو د شیخ تپور په مقام مغل مرستیال قبایل غوریا خیل ته په یو تاریخي جنگ کې ماتې ورکړو، کوم چې دغه وخت د مغل باجګزار علاقه وه او په پیښور بریالي شو. په کال 1552 کې خان ګجو د 1,60,000 ننګیالو سره په مانګلاو ریاست حمله وکړه او سلطان غیاث الدین یې د ماتې سره مخ کړ او منګلاو ریاست یې خپل باجګزار وګرځاوه. په 1552 خان ګجو ګګړ ریاست باندې حمله وکړه. د جهلم پورې علاقه قبضه کړه. د ګګړ سلطان سردار ادم خان ماته تسلیم کو او په خپل د خان ګجو په وړاندې حاضر شو. د کلیس خراج او د جنگ د تاوان په ادا کولو سلطان معاف کړو. په 1553 مغل شهنشاه همایون د کابل لاړخه په پیښور حمله وکړه. خان ګجو 2.5 لاک لښکر سره په مغل په پیښور حمله وکړه. مغل جرنیل سکندر ازبک د ماتې خوړلو نه پس په قلعه بالا حصار کې په پناه غستلو مجبور شو. همایون دغه وخت په خیبر کې و، ولې د خان ګجو سره مقابلې په ځای کابل ته واپس مخه ونیوه او مغل جرنیل سکندر ازبک کې د خان ګجو په رحم و کرم کې پرېښود. د تاوان جنگ په ادا کولو خان ګجو سکندر ازبک په روغ صورت واپس پرېښود. ګجو خان ګجو یو بهادر سرلښکر او قابل مشر او حکمران و. ستاسو په دور کې ټول پښتانه خوشحال او سیالو. د دې ثبوت زموږ سره دا ټپه ده چې ګجو خان د قام بادشاه و، د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. خان ګجو د اباسین هند نه واخله تر هندوراج پورې جرنیلی سړک جوړ کړی و. حفاظتي چوکۍ او په سوونو پوهنځی د پښتون قام د شعوري ودې دپاره جوړې کړې وې. په مختلفو ځایونو کې د کر کلي دپاره باراني ډیمونه، د سوداګرۍ او تجارت د حوصله افزایۍ دپاره د پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې بازارونه او تجارتي منډیانې جوړې کړې وې. خان ګجو لومبی مشر و چې د پښتونخوا لښکر یو منظم لښکر کړو. باقاعده اسلحهخانه یې جوړه کړه. د بیت المال یو منظمه اداره جوړه کړه او د 15 کالو پورې سیاله حکمراني وکړه. چې ګجو خان بابا ژوندی و، د پښتنو په حجرو بل و مشالونه. د پښتونخوا دا تورزن بانی او د پښتون قام او پښتني خاورې دا تل د خپل قام د بې حسۍ په وجه 1500 کاله دوره کې ګمنامۍ د تورو تیارو سره مخ و.
د مئی په میاشت په کال 2011 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی پلار محترم محمد اعظم خان هوتی سابقه وفاقي وزیر او سینیټر چې نه یوازې یو زیرک سیاستدان دی بلکې ډیر جوور نظر د پښتون قام په تاریخ هم لري د ګجو خان په دربو وخو پټ او پریوتي مزار دوره وکړه. او عبدالغني خان پوهنتون مردان ته د ګجو خان په ژوند او جدوجهد د معلومات راجمع کولو هدایت وکړ. د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي په دې اړه نامتو محقق او تاریخدان فرهاد علي خاور ته د تحقیق کار وسپارلو. د دغه تحقیق په نتیجه کې د ګجو خان په نوم یو تاریخي کتاب د عبدالولي خان پوهنتون له اړخه شایع کړی شو. بلخوا صوبایي حکومت د ګجو خان د شان مطابق د 8 کروڑو روپو د مالیت یو تاریخي یادګار په جوړولو لاس پورې کړ. د دغه تاریخي یادګار د جوړولو دپاره توره ګټه د بنو د علاقې نه راوغوښتې شوه او د ملک نوموړو انجینرانو د ګجو خان د مزار نقشه د تاریخي پس منظر په رڼا کې تیاره کړه. په کال 2012 وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی د ګجو خان د جوړېدونکي مزار دوره وکړه او د شاه منصور ټاون نه تر مزاره پورې د سړک جوړولو هدایت جاری کړ او دغه رنګ د ګجو خان مزار دوره کې د تیارونه را بهر کړی شو. راځئ چې خپل مشران او د هغې تاریخي زیارونه راژوندي کړو د نوي کل دپاره د خپل قام دپاره د روښانه سباون دپاره. ای خان ګجو د قرا زویا تا افغانان به تر قیامته یادوینه. که خټک یو سبزیم کم من کا پریدیم که خټک یو سبزیم کم من کا پریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا پختونخوا که خټک یو سبزیم کم من کا پریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خاورې پیدایم زه د دې وطن بچی یم په ګوترکه کوستانی یم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا پښتونخوا که خټک یو سبزی یم که مومن کا پریدی یم پښتونخوا زما وطن پښتونخوا پښتونخوا ابدالی کا خوشحال خان یم خان شہید کا باچا خان یم پار شکل میں رڑے یم پختونخوا زما وطن